دنیا دا به څوک ځي او څوک راځي را پیدا کیږي د دې خاورې نه هر انسان عارضي را پیدا کیږي پښتون بچی د پوهې حاجت نه لري جلبله پښتون چې پیدا کیږي نو قاضي را پیدا کیږي مننه زما په مینه کې بې مینې جواز هم نه راځي د چا د زړه د ماتولو انداز هم نه راځي ستا د نظر د آینې په جواب نه پوهېږم زما نظر کې د نفرت د الفاظ هم نه راځي دا یو د نفرتونو مزې لرې که د منځه زمونږ مسلې پې تر کابله پخلا کېږي جانانه مرور شه خو په شانتې د جلبله جلبل چې مرور شي بیا په خپله پخلا کېږي ډېرو نارې وهلې څوک د پاڅېدلو نه و د مړو خارو پکې څوک د اورېدلو نه و هر چا په ما باندې د ظلم ګزارونه کول د چا لاسونه په لاسونو د نیولو نه د مرګه پس را باندې هم ګوره ظلمونه کېدل د مرګه پس مې بیا هم څوک د خښولو نه و ستا ننګو ته به کتو ډېره مزه کوله ستا ننګي جانانه تش د ښکلولو نه و ستا اننګو ته به کتو ډېره مزه کوله ستا ننګي جانانه تش د ښکلولو نه و جلبله هر چا به ستایلې د حمزه غزلې جلبله ستا د غزلونه د ستایلو نه مننه زما د عمر تقاضه د خونده ووتله که ستا د مینې اندازه د خونده ووتله هغه چې تا به پکې کله کله سر ښکاره کو نن هغه ښکلې دروازه د خونده ووتله دنیا راغلې وه جانانه خو چې ته رانغلې بغیر له تا مې جنازه د خونده ووتله جلبله غټه اوازه دې په یارانو کې وه خو نن د هغه اوازه د خونده ووتله یارانو کې په کار وي کله کله ګڼ رنګې مانه چې د یار نه لري پسله ځان تنګې د یو جانان خویونه دې معلوم نه کړه جانانه یوه هندوانه اخلي پوره ټوپ پسې ټنګې پرون چې په ما سخته و نو رانغلې دلبره نن څنګه د غرض مرض په لاسو کې دنګې منګیه بختوره د سینې نه سر تخیږي الله مې د شیرینې کړي د دغه سر منګې ضرور به ترېنه بیا هغه د بیا قیسه جوړیږي چې سترګې د رقیب سره په سترګو کې جنګې چې ته ورله واښه کوې یو پی غوړي ترې بل خوري جلبله خدای وښلی چې داسې غوا لنګې ما سره زما په غم شریکه وه اوښ کوه د خوږو سترګو سړیکه وه څومره چې مین په خاموشۍ ومه دومره بوږنوونکې به یې کریکه وه دوه ځایه په دوو خبرو ګرم شومه تمه د ضعیف احساس سړیکه وه بې له خدایه چرته لاړمه چرته د حاصل حدودو لیکه وه بې له خدایه چرته لاړمه چرته د حاصل حدودو لیکه وه هلته به هغه ته داسې وایم چې ستا د در درک لاره باریکه وه ستا و تر منزله رسایي ممکن پورته شپه رڼا لاندې تاریکه وه مینه د توصیف په قد قامت پوره ډېره مهذبه وه خوسیکه وه د پردي هرات هډوکې په نوړی کې درلون خلوي صاحبه په مری کې خپل مرام پسې راوتې یم له کوره بېدرکه مسافر یم نړۍ کې د خواخوږو د صحبت اثر مالداره هسې لافې د خلکو کې پوکڼی کې فاصلې مې د مرام په قدم کچ کړې دوامدارو مګرمې او په سړځای کې منتظر یې په واده قایم مقام یم وخته څو ځله مې رستو کړې ګړی کې منتظر یې په واده قایم مقام یم وخته څو ځله مې رستو کړې ګړی کې د سرتورې ورځې فکر به دې وکړم زه به ستړې دمه نشم مزدورۍ کې د سرتورې ورځې فکر به دې وکړم زه به ستړې دمه نشم مزدورۍ کې د محنت خواږه به هله په چا لګي سر په سوري چې بېغمه وي جړی کې د محنت خواږه به هله په چا لګي سر په سوري چې بېغمه وي جړی کې امر وشو د حاکم له ډډې ښه شوه اوس که 100 روپۍ مې زیاتې شوې دیاړی کې دا چې څوک مې په ظاهر هسې تېروزي ما دې ولولي توصیفه شاعرۍ کې